د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنی چارو وزارت وایي په تهران کې د افغان سفارت او زاهدان کې د هیواد جنرال قونسلګرۍ په هڅو زاهدان ښار کې د ځایي حکومت له لوري نیول شوي 23 تنه طالب العلم چې د دیني زده کړو لپاره او عام افغانان چې د کار لپاره تللي وو او هلته زنداني شوي وو راخلاص او خپل هیواد ته راستانه کړل شول. د عامه روغتیا وزارت وایي نن د هیواد په 23 ولایتونو او 219 ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. یاد وزارت زیاتوي دغه کمپاین به 3 ورځې دوام وکړي او 4.4 میلیونه له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته به واکسین تطبیق شي. کابل ښاروالۍ وایي د 13مې ناحیې د اداري چارو ودانۍ د بیا رغونې کارونه به ډېر ژر بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اسلامي امارت د مشرتابه دفتر استازي احمد جان بلال د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه جوړې شوې غونډې ته ویلي چې د مشرتابه عالي مقام له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ او پراختیا په موخه د دې سکتور 4 سلنه مالیه 2 سلنې ته راټیټه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د مشرتابه د ځانګړي حکم پر بنسټ د صنعت د ملاتړ او ودې په موخه سوداګریز کرنیز او صنعتي سکتورونو ته 2 سلنه قراردادي موضوعي مالیه معاف شوې ده. د فراه ولایت په مرکز کې د څه 300,000 ډالرو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د یوې سړې خونې د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه سړه خونه د 1500 ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه جوړې شوې غونډې ته ویلي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ لپاره د مالیاتو په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شوي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې په هیواد کې د سوداګریزو صنعتکارانو او په ټوله کې د خصوصي سکتور لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د اسلامي امارت د مشرتابه مقام د هدایت په اساس د خصوصي پوهنتونونو، مدارسو او ښوونځیو یو کال 402 مالی کال مالیه معاف شوه.